چې رمضان المبارک ته فضیلت چې حاصل دی دوه غټې وجې دي. یوه وجه دا ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یوه د فضیلت وجه دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې قرآن کریم د الله کلام را نازل شوی دی. دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده، لوی فضیلت دا ده. بل د دې میاشتې نسبت الله ته کیږي، شهر الله، میاشت د الله. د یو څیز چې نسبت الله ته کیږي دې کې عظمت پیدا کیږي. بیت الله، کور د الله. ناقۃ الله، د صالح علیه السلام د اوښې باره کې وی ناقۃ الله، دا اوښه د الله ده، نسبت الله ته وشو. نو دغه شان د دې میاشتې نسبت چې دی هغه هم د الله ذات ته کیږي، شهر الله. نو یو پکې قرآن کریم را نازل شو او بل نسبت د دې میاشتې د الله ذات ته کیږي چې دا میاشت د الله ده. ډیره لویه میاشت او ډیره د برکت میاشت. څنګه؟ هغه برکت دا دی چې یو سړی پکې نفل وکړي نو الله ورله اجر د فرض ورکوي، او چې فرض پکې وکړي نو یو فرض په 90 دی. نو نفل پکې په فرض شو، فرض پکې په 90 شو. دا د دې میاشتې خصوصیت دی. صرف ته چې 2 رکعاته نفل منځ وکړې د رمضان المبارک په میاشت کې، دومره اجر الله درکوي لکه د سحر 2 رکعاته فرض منځ چې وکړي. او فرض منځ چې پکې د سحر 2 رکعاته وکړي نو دغه منځ یو په 90 دی. د 90 منځونو مره اجر الله لیکي. شهر عظیم، شهر مبارک، ډیره د برکت میاشت او ډیره لویه میاشت چې الله پکې فرض په 90 کوي او نفل پکې الله په فرضو کوي. چې کله د روجې اوله شپه شي یو فرشته آواز وکړي، روجې په اوله شپه یو فرشته آواز کوي، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. آواز وکړي، یا باغی الخیر، اے تالاش کون کیا د نیکی، اقبل را مخامخ شه، د نیکو میاشت راله را مخې ته شه. یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکی طلبګار را مخامخ شه. څوک چې نیکی کوي را مخې ته شئ، اقبل را مخامخ شئ. و یا باغی الشر اقصر، اے د شر طلبګاره بند شه، ادرېږه بس. اے د خیر طلبګاره را مخامخ شه، اے د شر طلبګاره بند شه، بند بس. دا د شرونو میاشت نه ده، دا د خیرونو د برکتونو میاشت ده. یا باغی الخیر اقبل، اے تلاش کون کیا د خیر را مخامخ شه، را مخامخ شه. نیکی کون کیا را مخامخ شه. د جنت حاصلون کو را مخې ته شئ، ثواب حاصلون کو را مخې ته شئ، را مخې ته شئ. میاشت راله، یا باغی الخیر اقبل، منادی آواز کی د رب د طرف نه، را مخې ته شئ، را مخې ته. او اول شپه به د رمضان المبارک فرشته اوازونه کې او موږ د اول شپې نه بنیاد کیږو چې تراویح ونکو، بس قصه ختمه. اول شپه او د رب د طرف نه منادی اوازونه کوي، یا باغی الخیر اقبل، اے د نیکو طلبګار را مخامخ شه، را مخې ته شه. د نیکو میاشت شروع شوه، د سیزن میاشت ده، د نپې میاشت را مخې ته شه. او د اول شپې نه بنیاد کیږي، بس تراویح پرېږدي. تراویح شوري او دی په بیټک کې او په دکان کې ناسي، او دی په کور کې ناسي، او دی په لارو په کوڅو کې ګرځي. اولنې بنیاد د رمضان المبارک دی خطا کی. نن تراویح شته او نشته، لنډې دي که لنډې او که اوږدې، راځه اسې نه چې نن د رمضان المبارک اوله شپه. حدیث مبارک کې راځي، اذا دخل رمضان، چې کله رمضان را داخل شي او د رمضان میاشت را وخیږي، فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کولو شي، د جنت دروازې کولو شي. وغلقت ابواب جهنم،
او د جهنم دروازې بند شي. یعنی دا مطلب دا دی چې الله سړی ته د نیکو لارې کولو کې او د بدو لارې ورته بند کی، نیکی ورته آسان کی او بدی ورته ګرانه کی. وسلسلة الشیاطین او شیطانان وتړلی شي. چې د رمضان المبارک اوله شپه شي او د رمضان المبارک را داخل شي، شیاطین وتړل شي او د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کولو شي. او په دغه شپه یو بدبخت په تراوو کې نه او په فرض مونځ کې نه، نو معلومیږي دا چې دا ډیر بدقسمته سړی دی چې الله ورته د خیر لارې کولاوي او د شر ورته بندوي، خو د دومره نحوست دی چې دی نن هم د شر په لارو روان دی. اوله شپه به د رمضان المبارک دنه به 4 او 15 رکعاته تراویح شوي، فرض مونځ به ترې شوي. نن کومه شپه ده، نن کومه میاشت شروع شوله، څومره د برکتونو میاشت مخې ته راغله. نو دا د عبادت میاشت ده، شیاطین پکې تړلی شوي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل شهر الصبر، دا د صبر میاشت شروع شوه، دا میاشت د صبر ده. وثوابه الجنه، او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی. بس دا د صبر میاشت، بس دې کې به ځان ډېر کنټرول کې. بس وشهر الصبر، امام الانبیاء فرمایلی دي چې دا د صبر میاشت. بس زما به صبري، سو کنزل کوي زما به صبري، غیبت به نه کوم، نه زما به صبري، بل دی بد کوي زه به بد نه کوم. وشهر الصبر، دا به د صبر میاشت دی کې به ډېره ګزاره کوي. نو میاشت د رمضان لا راغلی نه ده او کور کې د بیبیانو سره بیا غم دی. ولې؟ په روجماتي کې به دې څه وي، په پېشمني کې به دې څه وي. نن نه بیا زنانه یریږي. د صبر میاشت راشي او په مونږ کې د بې صبرۍ مادي سیوا شي. دا د صبر میاشت او د صبر بدله جنت دی. الله به جنت راکوي. دې کې به غټ صبر کوو، دې کې به اندامونه صبر ساتو. صبر دا د صبر میاشت. وشهر المواسات، نبی علیہ السلام فرمائی دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې همدردي زده کیږي، دې کې ترس زده کیږي، په دې کې نرمي زده کیږي، په دې کې ترس زده کیږي چې ترس به څنګه زده کوي. وشهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده، دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې به ترس زده کی، دې کې به د فقیر تپوس زده کی، دې کې به د یتیم پالنه وکړي، دې کې به د کونډې تپوس وکړي. دا د همدردۍ میاشت ده چې زه دې کې همدردي شروع کړم، دې کې نرم سلوک شروع کړم. دا یاد ساتئ. یوه خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او یوه دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. خیره د مظلوم خیره ده. معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کیدو، او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلۍ په دې زین کې پرته وه، او نبی علیہ السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوة المظلوم، معاذه ځان به د مظلوم د خیرونه بچ کوي. ګورې معاذه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. معاذه د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی. بس سیده خیجي، سیده ځان به بچ کوي. روجه را روانه د ظلم ونه شي چرته. ګورې څوک تر نه په سپیړه ونه لګي، ګورې چاته کنزل ونه کې چرته، ستا د لاسه د چا روجماتې وران نشي چرته، تا پسې چرته روجماتې کې خیري اوچتي نشي. ګورې او یوه دعا الله نه رد کوي. هغه دعا ده، د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي. نو د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه وي چې پلار بچي ته دعا شروع. د پلار داسې پهلوانه دعا ده. د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته، او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته. چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی، ورته وی تا نه مشوره علم، جهاد لازم خو مشورې نه راغلی. بختور صحابه
د نبی علیہ السلام د به مشوره غستله د مشورې زی امام الانبیاء ویتانا مشوره علم جهاد لزم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک مور دشته کور کی وی او وشته دی نبی علیہ السلام ورته وی ورشه فإن الجنة تحت رجلها ورشه او د مور د خپو د لاندې د جنت ته ورشه جنت هلته وګوره زما مشوره دا ده چې ورشه بختور دی هغه بچی چې د مور خپو ته ناست دي او د مور له د خپو چاپی کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري موري ما پرېږده ما د امام الانبیاء حدیث را رسېدلی دی ما دې خپو ته پرېږده ستا د دې خپو د لاندې جنت دی ما دې ته لږ پرېږده زم چې د چا پلاره مور یې دا ډېر خوش قسمته دی بیا به راشي بیا به ما ته وایي مولي صاحب اغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی زما خپو ته به کښېني د بل عالم خپو ته به کښېني خو د دې د لاندې جنت نشته دی بیا به ګرځې بیا به مور ګوري او مور به نه ګورئ دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی هسې دې خپو ته کښېنه هسې وله دا خپې چاپي کوه وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها د مور د خپې د لاندې جنت پروت ما دې خپو ته لږ پرېږده 15 منټه مې پرېږده 10 منټه مې پرېږده مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي جنت د مور په خپو کې میلاویږي جنت د مور په خپو کې میلاویږي نو د پلار دعا چې کله بچی له غواړي دا نه رد کېږي نو کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړه چې زه به ځان بدلوم صبر به را پکې سیوا کېږي ترس را پکې سیوا کېږي که ترس تر کې سیوا نه شو نو روجه دې فایده نه ده کړې ګورئ مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبوې دا ظلم شو یوازې ظلم دا نه دی د دې نه بل غټ ظلم شته د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روجه ماتې ټیوي او زنانه تنور ته ولاړئ انغري ته ولاړئ د اور ګرمۍ ته ولاړئ او چې روټۍ تیارې تاله ماښام نه انسان نه دی د خدای بنده نه دی که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله خیر دی که نه نه دی د روجه ماتې ټیمي او د روجې اذان شروع شي روجه ماتیږي او دی په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډیره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روجه ماتې ټیمي زه هم ویریږه یو مظلومم ده یو روجه دارم ده د روجه دارم الله دعا نه رد کړي د مظلومم نه رد کړي هسې نه چې د روجه ماتې ټیمي ته خو روجه ماته کې جومات ته راللې او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دې بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل دا مظلومه ده اوس واتق دعوة المظلوم د دې خیري او د رب په منځ کې پرده نشته دی وی رب زما انتقام به تې کله علي رب زما تپوس به تې کله کوي او دی راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراوته ولاړ دی او جانماز یې ځان ته خور کړی دی خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف هلته شکایت درج کېږي هلته د مظلومې ښځې خیره وختله د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته رب ته چې د مظلوم خیره وختله رب ورته وایي فبعزتي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل جلال قسمي چې امداد به دې کوم او انتقام به دې علم مونږ ماښام روژه ماته وو جومات کې ناست یو خبر نه یو چې زما د لاسه زما څو تنه خلاف لاس اوچتي رب ته څو تنه زما خلاف رب ته لاس اوچتېږي د روژه ماتي په ټیم کې ماته خیري کېږي د دې نه خبرې روژه ماتي په ټیم خو ماته خیري کېږي زما خلاف لاسونه اوچتېږي دا خیری الله قبولی نکی چرتا واتق دعوت المظلوم ظلم بچا سره نکو ظلم بچا سره نکو نا 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 د بیبیانو سره به نکو د بیبیانو سره به ډیره گزاره پر رمضان کې کو او پېشمنې د له تیاری ګوره تاسو د دې بیبیانو ژوند خپلی نه که نه روژه کې چې اوده شي ګینټه په سټوپ کې کټ ناوخته شوی نه ګړی به دا په ټیم کوي رڼا انتظام بدا کی پخلے بدا تیاری ادی بودشی راو به سنډي پاسه
روټۍ یې نه کړه د چاولو په ځای سالن ته روټۍ کته کې اوده اوده کټ ته کټ سره ورته برغ میز یخې وي وخوره. دا د خدای بنده نه دی، دا د خدای بنده نه دی چې دا ټولې شپې پې داسې وزېږي. واتق دعوة المظلوم. دغه دواړه ټیمونه د قبلېدو ټیمونه دي، خو یا د پیشمري ټیم دی، تهجد ټیم دی، یا یې لا روژه نه ده ماته کړې او تا ورسره جنګ وکړو، ظلم دی وکړو، ودې وخله، هغې لا روژه نه ده ماته کړې، وړومبې رب ته لاس اوچت کړل، ربه زما انتقام ترې نه والې. دا چې درته څه ویلی نه شي د دې نه یریږه، د دې تپوس د الله ذات کوي. بیا ګورئ ښه، واتق دعوة المظلوم. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده. همدردي پیژنئ؟ همدردي دا ده که نه چې کلی کې غریب معلوم کا، کلی کې فقیر معلوم کا، کلی کې کونډه معلومه کا، کلی کې بېوسه معلوم کا. همدردي دې ته وایي. همدردي دا ده شهر المواسات. په دې کلي کې وګرځه، غریبانان پکې وګوره. ستا په درستخان به ماښام 15 سالنې پرتي، د هغې درستخوان به ماښام 1 سالن دی. دغې درستخان غور وکړه، د دغې فکر وکړه. شهر المواسات. همدردي دې ته نه وایي چې ستا په درستخوان دي 15 پراته او په ګاونډ کې دي کونډه موري او بچي دي ورته وږي ناست او ماښام د روژه ماتي ټیم دی، د هغې په درستخان دی 1 سالن دی. شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده. هر څه دا د بل سره نیم کوي، دا نیم کوي، خپله خرچه د بل سره نیمه کوي. دا د همدردۍ میاشت ده. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو غلام نه بوج سپک کو په دې میاشت کې، چا چې بوج سپک کو، عتق من النار، الله به دې د جهنم د اور نه خلاص کړي، الله به ټول ګناهونه معاف کړي. اوس خو غلام نشته دی، خو د غلامانو مثل شته. فقیر دې شته که نه، نوکر د سره شته که نه، دیاړیمار د سره شته که نه، کرایهدار دې شته که نه. زوام کاش خدای دې وس راکړي نو به یې وینې، نو زوام کاش چې دا کم خلق صاحب استطاعت دی، د هغې په کوارټرو کې خلق دی، زوام چې لاړلې په روژه کې ورته داسې دروازه وټکولې چې راوځه بهر ته. نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې چې څوک د چا نه بوج سپک کړي نو الله به ټول ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي. تا ته دا یوه میاشت د رمضان کرایه معاف ده، بس ته یوه میاشت کرایه مه راکوه، خیر دی. مستا نه بوج سپک کو، ما نه به الله د ګناهونو بوج سپک کړي، ما به الله د جهنم د اور نه خلاص کړي. دا یوه میاشت تا ته کرایه معاف ده، بس دا د رمضان میاشت ته معاف، ته معاف. هم کاش نشته نو چې خلقو تم ښودلی وې، زه هم وګرځه پې وایي تا ته کرایه معاف ده، بس نوکر راوغواړه. ته ما سره کار کوي دیاړیماري، او ته 100 ګنټې کار کوي، زه 8 ګنټې، ته به ما سره 6 ګنټې کار کوي او دا 2 ګنټې به ستا چوټي. دا د رمضان میاشت په وخت کور ته ځه، د بچو سره یو ځای روژه ماتوه او دیاړي زما نه پوره اله. نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یو غلام نه بوج سپک که نو الله به یې ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي. زه به دیاړي پوره در کوم او ته ما سره کار 2 ګنټې کم کوه، خیر دی. روژه په خوله دی، روژه دار دی، په روژه دار ډېر کار مه کوه. ته وایي نه دي کوي که نه، ماله به پوره کار کې زه وامه، ته ته به کور نار بچي ناسي چرته، ناره بیبي به د ده د نفقې په دا د ده مجبوري ده چې په روژه کې دی کار کوي. نو ستا خو دا وس جوړیږي که نه، یو 2 ګنټې ورته کار کې ګزاره وکوئ، 2 ګنټې د وخته چوټي کوه، کور ته به چېرته بچو له روژه ماتې وړي، او مزدوري ورته راله او د مازدیګر یې ورته حواله کوه. هغه مزدور کار وکړي په روژه کې په ده پسې راځي، وایي ما له خپلې پیسې را، او د دروازې نه یې دی شړي. نبی علیه السلام فرمایي اعطوا الاجیر اجره، مزدور ته به مزدوري چې ورکوي چې خولۍ لا په وجود نه وي وچه شوي، ته به له مزدوري ورکوي چې دا واله روژه دې ته وایي. په روژه کې به رب دا خلق بخي، او د بخلو خلق به دی چې هغه د مزدورانو سره ګزاره وکړي، د نوکرانو سره. کور کې بیبي او بچي ته بیبي ته وایي ما به تا سره ګزاره، بس خیر دی. په سالن کې به اخوا دیخوا راځي، وختي ناوخته به راځي، تم روژه تم د خدای د یری روژه نیولې ده، زما له طرفه عفو به وي، په تا به بوج سپکي، بس زه به ګزاره کوم.
خیر دی دا د بخنې میاشته ما دې رب وبخي بس چې الله مو معاف کړي چې څوک هم د لاسونو لاندې دي د هغې نه بوجونه سپک کړي بوجونه ترې لږ لږ سپک کړي دا څومره خوند کوي چې د روجې میاشي نایک ورشي او فقیر ته دروازه وټکي چې تا به ماله کارونه کول خو د رمضان په میاشت کې به ته بلکل معاف بس ماله به کار نه کوي کرایهداره تا ته د یوې میاشتې کرایه معاف ده مزدور کاره تا ته نن دا معاف ده هو ته نن ډبله واله ته کار نیمو کا مزدوري پوره ورشه د وخته چوټي کا کور ته ورشه کور کې به دي بچي په تموي چې موږ سره بابا روجه په یو ځای ماته کړل دا غریبانان منډې وې په لار کې په اذان رواني په لار نو کو تا دله یو ګنټه دا چوټي د وخته ورکړله په دې بنیاد چې ما به رب معاف کی ما به رب معاف کی ما به الله د جهنم نه خلاص کی شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده دا د همدردۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی څوک چې پچا یو روجه ماتې وکي یو سړی د ده په مال روجه ماته کې روټۍ وخوري وی الله به د ده ګناهونه معاف کړي د دې سړي او الله به د جهنم نه خلاص کړي او د هغه د روجې مره اجر به الله دله ورکړي وره په خپله روجه ماته ستا په مال بل سړي روجه ماتوله یو دې د خپلې روجې اجر شو یو دې د هغه د روجې اجر شو وی د هغه د اجر نه به هم نه کموم الله وی گناهونه به دې معاف کما د جهنم د اور نه به دې خلاص کما او د هغه مره اجر بدلم درکم نو د دوو روجو اجر به درکم کو دریو ماته کړه ستا په مال د دریو به درکم که څلورو ماته کړه د څلورو به درکم که پنځو ماته کړه د پنځو به درکم د دې ټولو اجر به درکم زه دا نه وایم چې ته د سلو کسو له خوراک ورکه ته غریبي که نه د خپله تروړه وړه چې کور له راوړې دا نیم که نیم ځان ته پرېږده او نیم بل له ولېږه روجه رالاله ته تنخوا الې که نه دا تنخوا دې نیمه که دا تنخوا دې نیمه که نیمه ورکه او نیمه ځه ای به وایي دا د روجې میاشت ده خیر دی مونږ به ګزاره کوو ښه بیبي کېنوه بچي کېنوه وایي دا دغه نیمو د خپل وړه چینی دا هر څه نیمو بچو دا ورکو بابا مونږ به څه کوو بچو زمونږ به دا پوره شي او مونږ چې ماښام روجه ماته کو د یو بل کور چوله پې بله شي هغې به دعا وکړي نو الله به مونږ له د هغې د روجو هم اجر هم راکړي بچو دا د اجر د ګټلو میاشت ده دې کې به ترسې زده کوو ښه په دې کې به ترسې زده کوئ په دې کې به ترسې زده کوو نو صحابه رالل وی د الله حبیبه مونږ کې خو دومره طاقت څوک نه لري چې سړی موړ کو دومره طاقت خو نه لرو د الله حبیبه چې روجهدار موړ کو نبی علیه السلام ورته دا د مړولو پورې نه ده دا د یو ګوټو بو پورې ده دا د یوې لسۍ د ګوټه پورې ده مړول نه ستا یو ګیلاس شربت ته چاله ورکړه ستا یو ګیلاس اوبه چاله ورکړه نه تی په روجه کې پیپ بند کړي بجلی تی بند کړي الله اکبر په روجه کې تی بجلی کټ کړي په پیشمنی په یو لوخي دانګي په بل خدای تباہ و برباد کیو خدایا تا زه د محتاج کړه مونږ خو وایو ربا مخلوق د مخلوق ما محتاج کا ربا زمونږ تر ربا انت مولانا لا مولا لنا ربا مونږ د مخلوق درته ما سپاره ربا لبي مخلوق په مخلوق کی لبي وبول نه ورکی په روجه کې وب نه ورکی تا خدای پوه ک کستا په دی وبو د روجه ما تکړه نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه اللہ من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی چاچی پا یو روجدار در روجه ماتی پٹین کی اوبا وسکولی گیڑا ڈاکا کڑلا خڑوش ستا پا مال چا روجه ماتا کڑلا یادی پی یو گیڑا مڑا کڑلا ستا روٹای چاو خوڑا واغا پی گیڑا مڑا کڑلا نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه اللہ من حوز شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ چاچے یو روجدار خڑوب کو سقاه اللہ من حوز شربتا اللہ بد قیامت پورز پدی سڑی بانی زما د حوز نه یو گوٹ اس کے یو گوٹ شربتا خلا یظمأ حتی یدخل الجنہ اب دسی گوٹی چی کل زما د حوز نه یو گوٹو کو دسی گوٹ بئی چی د سو پوری جنت تنی تلی بیا بنتگی کی بیا با پی تند نرازی
بیبي بچړو دا اوبه به نیمې کو دا شربت به نیم کو دا یو شربت یو ګیلاس کو چا وسکه نو دغه کس به دا وسکي او ماله به الله د امام الانبیا د حوض نه یو ګوټ راکي یو ګوټ او داسې ګوټ به لا یظمأ حتی یدخل الجنه هغې پورې به نه تږی کېږي چې د څو پورې جنت ته نه تللی ښه نو که د حوض ګوټ په تمئ چې قیامت سخته ورځ یو ماته یو ګوټ د حوض نه میلاو شوې نو نن په روجهدار باندې یو ګوټ اوبه وڅکوه یو ګوټ اوبه وڅکوه مړه دا د همدردۍ میاشت ده دا چې اذان کېږي چې ته چرته د یو یتیم په وره کې ولاړې دا چې چرته اذان کېږي چې ته د یوې کونډې په وره کې ولاړې دا چې چرته اذان کېږي چې تا یتیمانان نیولې ځان سره دې را یوځای کړي چرته چې اذان کېږي چې داسې ځای کې ولاړې ښه چې اذان در باندې کېږي په یتیم خانه کې در باندې کېږي اذان در باندې کېږي چې د یو فقیر په کور کې در باندې کېږي چې یو فقیر ته ولاړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو یتیم په سر لاس کېښودو د رحمت او د د لاندې څومره ویښته رالل دومره نیکۍ به الله په عمل نامه کې ولیکي ښه او نبی علیه السلام وفرمیل وی رمضان کې څلور کاره کوئ څو کاره کوئ څلور کاره کوئ ښه څلور کاره کوئ څه کارونه کوو وی یو لا اله الا الله ډېر وایه لا اله الا الله دا ډېر وایه ښه بس ځان له د دې ورد کوئ لا اله الا الله یو صحابي وی نبی علیه السلام ما ته نصیحت کو ما ته وی چې بدي در نه وشي نو زر پسې نیکي کوه چې د ګناه کار د نه وشي زر نیکي کوه دا نیکي دا ګناه ورانئ نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا اله الا الله هم دی دا لا اله الا الله هم نیکي ده وی نبی علیه السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکي لا اله الا الله ده ښه چې ګناه در نه وشي سمدستي لا اله الا الله دا نیکي ده په دې به د الله ګناهونه معاف کوي ښه نو یو لا اله الا الله ډېر وایې په روژه کې ښه او بل استغفار ډېر کوئ استغفر الله استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ډېر خوند کوي چې روژه په خولې سړی او سړی وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب ما وبخي رب ما معاف کی رب زما گناهونه معاف کی نو یو لا اله الا الله وای یو استغفار ډیر وای او دوه کارونه چې دی هغه صرف د ځان د پاره کوي ستاسو د پاره ضروری دي وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ رب جنت راکې رب د جهنم نه مې محفوظ کی نو څلور کاره کوئ لا اله الا الله ډېر وایئ استغفار ډېر وایئ او د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ د جهنم نه پناه غواړئ وایي ربه مونږ د جهنم د اور نه بچ کړي ربه مونږ له جنت راکړي ربه مونږ له جنت راکړي هره شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې هر شپه خیسته کیږي او رب العالمین ورته وی زما امتیان ستا طرف رب العالمین ورته وی زما بندیان ستا طرف ته را روان دي زما بندیان ستا طرف ته را روان دي نو ډیره قیمتي میاشته الله دې په خیر راولي او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي او د وس نه درته وامه شاید چې بل جمعه راځي او بیا زمونږ روژه یي که نه نو د وس نه درته وامه ځان له پړه کې یو عزم وکئ چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله نبی علیه الصلاة والسلام به راغی جبریل امین به راغی جبریل امین به ورته هم قرآن واوره او نبی علیه السلام به ورته هم واوره دا د قرآن د اورولو میاشت ده دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې وایي زما دا اراده ده انشاءالله چې زه به ودرېږم او زه به تراوو کې د قرآن ختم الله به ماله توفیق راکړي انشاءالله خو زه به ودرېږم دا تصور ختم کا دا اولې شپې نه به لنډې به کم جومات کې کېږي ښه دلته اوږدې شو لنډې اوږدې دی وخوړلو ښه الله اکبر دا څومره قیمتي شپې ورځې دي څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله وایي چې کوم ځای کې اوږدې دي او قرآن په تراوو کې ویل کېږي مالته زه به هلته ځم دا نیت وکئ چې دا مستقل سنت دي چې زه به تراوو کې قرآن اورم انشاءالله
شاته به ودرېږم او قرآن به اورم. بل دا تصور د وس نه ختم کړئ. دا په 25 منټه او په نیمه ګنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربي الاعلى پته لګي، نه پکې د سبحان ربي العظیم پته لګي، نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وي، عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. دا تراوی منځ نه دی، دا منځ نه دی. دا ته ولې دا منځ ځای کوي؟ وایي قیمتي میاشت راله 20 رکات تراوی دي او په هغه ځای کې به یې کومه چې په کم جماعت کې څومره په قلاره تراوی کېږي او ښه اوږد ټیم پې لګي. زه به خپل رب ته ولاړ یم، زه به په رب باندې ځان بخمه. نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربي الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربي العظیم پته لګي. نه، د وس نه نیت وکړئ. دا منځ دی، منځ. تراوی منځ نه دی. دا چې منځ دی نو تراوی منځ نه دی. نو کم از کم داسې تراوی مه کوئ. د وس نه دا نیت وکړئ. دا تصور ختم کړئ. امامان او مقتدیان دا زر زر تراوی پرېږدئ. په دې سړي ته ځان بد ښکاري. سړی ولاړ چاته دی؟ رب ته ولاړ دی. ښکلې اوږدې تراوی ښه په ډېر ټیم کې بیا وروسته وایه ربنا تقبل منا، رب قبول کا. نو چې ثنا دی پکې نه ویلي، درود شریف دی نه ویلي، قومه دی نه کړي، دا جلسه دی نه کړي، بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، الله بس زر زر غرب 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 پابس. دا تا څنګه منځ وکړو؟ ته په دې خپلو تراو نظر ور واچوه. دا صرف 29 ورځې ښه په قلاره، ښه اوږدې، ښه په اطمینان او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې کړه، رب قبول یې کړه. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.